دا د خوست رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالی دی چېرته چې د افغانستان د کورني کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ یا شپږیزه ترسره کیږي. دلته په زرګونو تماشاچیان د لوبو لیدو لپاره راځي. د لوبو د لیدو ترڅنګ د خلکو په اقتصادي ژوند کې هم مثبت تغیرات راغلي دي. د خوست پر رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي کې د شپږیزه کرکټ لیګ د سګنی پړاو سترې او په زړه پورې سیالۍ په داسې حال کې په خورا جوش او ولولو سره دوام لري چې د سپورت ترڅنګ یې د سیمې د خلکو په اقتصادي وده کې خورا مهم او رغنده رول لوبولی دی. په دغه لوبغالي کې هره ورځ 2 لوبې ترسره کیږي چې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه ورته زرګونه مینوال راټولیږي او هره لوبډله د خپلو مینوالو لخوا په بېساري شور او ولولو بدرګه کیږي. د دغو سیالیو خوست ولایت ته په رالیږدولو سره ځایي کاروباریان د هټیو مالکان او لسي کارګران خورا خوښ دي. دوی وایي چې د مینوالو د بېساري ګڼې ګوڼې له امله یې کاروبارونه خورا ګرم شوي او د عوایدو په کچه کې یې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دا کرکټ چې کله د شپږیزې لیګ خوست ولایت ته انتقال شوی دی ماشاءالله د خوست خلکو د ساتیرۍ دپاره ډېر یو ښکلې زمینه مساعده شوه. بله خصوصا مهمه خبره دا وه چې د خوست دپاره یوه د کاروبار زمینه مساعده شوه. دغه ځای کې کم از کم په زراو خلکو ته یو د کار زمینه برابره شوه. دغسې زمینه باید هر کله هر وخت دپاره خوست ته باید راشي. خوست کې باید دغسې زمینې په د کرکټ ټیمو په سیستم باید جوړ شي. موږ ډېر خوشحال یو چې شپږیزه په خوست کې شروع شوې ده او ماشاءالله چې ډېر خلک ورته راځي بیخي زیات او زموږ سودا هم بیخي ورسره ښه شوې ده. خدای دې وکړي چې هر وخت داسې شپږیزې داسې ټورنمنټونه په خوست کې جوړ شي چې نړیوال ډېره پاملرنه ورته وکړي. زه د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ او د رکیان کلي یم. زه غواړم چې دلته لوبې ته د هغه دپاره راشم. د میسینک لوبې مینوال یم. سیمهیز خلک او نندارچیان هم د دغه ډول سترو سپورټي سیالیو کوربتوب د خوست لپاره یو لوی ویاړ بولي او وایي چې دا لوبې نه یوازې د هیوادوالو ترمنځ د یووالي او د خوښۍ فضا رامنځته کوي بلکې د خوست د پیاوړي اقتصاد، امن او میلمه پالنې یو ژوندی او روښانه انځور هم نړۍ ته وړاندې کوي.